د مرګ پاټک. سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یو ډیره خوندوره کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یو سړی له خپلې میرمنې او بچیانو سره په اوږده سفر ووتو. په لاره کې یو کس لاس ورکړ. دوی موټر ورته ودراو او پوښتنه یې ترې وکړه چې ته څوک یې؟ هغه ځواب ورکړ زه مال یم. سړی له خپلې ښځې او بچیانو وپوښتل چې له ځان سره یې راوخیژو. هغوی ټولو په یو غږ ځواب ورکړ هو، ځکه چې د ده له برکته چې هر کار وغواړو کولی شو او چې هر شی وغواړو اخیستلی شو. همغه و چې مال یې له ځان سره موټر ته راوخیژو. موټر روانو چې یو بل سړي لاس ورکړ. سړي موټر ودراو او پوښتنه یې ترې وکړه چې څوک یې؟ هغه ځواب ورکړ زه منصب یم. سړي له میرمنې او بچیانو پوښتنه وکړه چې دا له ځان سره راوخیژو. هغوی هم په یو اواز ځواب ورکړ ولې نه، ځکه چې د ده له برکته چې هر کار وغواړو کولی شو او چې هر شی وغواړو ترلاسه کولی شو. منصب یې هم له ځان سره راوخیژو او خپل سفر ته یې ادامه ورکړه. په لاره کې په همدې توګه شهوت، شهرت او نور کسان یې هم له ځان سره راوخیژول. منزل ته لږه لار پاتې وه چې یو بل سړی یې ولیدو. موټر یې ورته ودراو او ترې ویې پوښتل چې ته څوک یې؟ هغه ځواب ورکړ زه دین یم. سړي ترې وپوښتل څه غواړې؟ هغه ورته وویل ما له ځان سره بوځئ. سړي چې شاته وکتل چې له ښځې او ماشومانو پوښتنه وکړي. راختلي میلمانه په خپلو منځونو کې سره وبڼېدل او داسې یې وښودله چې که دا بل سړی راوخیژوي نو دوی به بیرته کوزیږي. ښځې او بچیانو چې دا صحنه ولیدله غږ یې پرې وکړ چې که دا راوخیژوي دا نور میلمانه مال، منصب، شهوت، شهرت او نور ټول به رانه خفه شي او دوی به له ګاډي څخه کوز شي. بس تېرېږه ترې، یا به کوم بل چا سره راشي او یا دې دلته ودرېږي چې دا میلمانه مو ورسول بیرته به پسې راوګرځو. سړي هم ورسره ومنله او موټر یې روان کړ. دین له موټر پسې ډېرې منډې ووهلې مګر دوی موټر ورته ونه دراو. چې لږ مخکې لاړل له یو پاټک سره مخ شول. د پاټک تر څنګ یو سرتېری ولاړو. سړي ته یې وویل ته راکوز شه او موټر دې پرېږده. بیا یې یوې ژورې او تیاره کندې ته لاس ونیو او ورته یې وویل ښځې او بچیانو ته دې اجازه ده مګر ته به په دې لاره ځې. له تا سره په دې لاره د دین نه پرته بل هېڅوک نشي تللی. که هغه دې د ځان سره راخیژولی وي ورته غږ کړه، که نه یوازې ځه. سړي وویل دین خو شاته رانه پاتې شو، اجازه راکړه چې بیرته ورپسې وروګرځم. سرتېري ورته وویل ویښ شه، ته د مرګ په پاټک ولاړ یې، له دې نه بیرته ګرځېدل نشته. له دې سره یې سړی کندې ته ټیل واهه او ښځې او بچیانو یې له نورو ملګرو سره خپل سفر ته ادامه ورکړه. دوستانو له دې کیسې څخه د درس اخیستلی شو. نن دی که سبا دی موږ ټول د مرګ له هغه پاټک سره مخ کیږو چې بیرته راستنېدل ترې نشته. نو راځئ همدا نن له دین سره ملګرتیا جوړه کړو چې په هغې کندې کپرې لارې کې مو ملتیا وکړي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبردار کړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ.